درنائی لا درنائی لا होशियार इंसान। हदीस नंबर 1। अबू अली शेदाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम څخه روایت کړي چې रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فرمایلی دي होशियार سړی هغه دی چې له ځان سره حساب کتاب وکړي او د آخرت لپاره کار وکړي، او کمعقل سړی هغه دی چې خپل نفس د خپل نفسي غوښتنو تابع کړي او د الله تعالی پورې بې ځایه هیلې وتړي. حدیث نمبر 8 لنډه او جامعه دعا. له عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې دعا کوله: ای الله، زه له تا څخه د هدایت، تقوا، پاک لمنۍ او د زړه د غنیوالي سوال کوم. په الله تعالی توکل. حدیث نمبر 9 له حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه ویلي دي چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي که چېرې تاسې په رښتیا سره په الله تعالی باندې توکل او باروسه وکړئ نو تاسو ته به د مرغانو په څېر روزي درکړي چې سهار له خپلو ځالو څخه په نهاره روزي او بېګا ته په مړه ګېډه راستنېږي. ایمان او استقامت. حدیث نمبر 10 له ابي عمرو سفیان بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه ویلي دي چې ما وویل: ای د الله رسوله، ما ته په اسلام کې داسې وینا وښایه چې د هغې په اړه له تا څخه پرته له بل چا څخه پوښتنه ونه کړم. هغه صلی الله علیه وسلم راته دا وویل: دا ووایه چې ما پر الله تعالی ایمان راوړی دی او بیا په دې خبره کلک ودرېږه. د ښېګړې په کارونو کې بیړه کول. حدیث نمبر 11 له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: په نیکو کارونو کې بیړه وکړئ، ځکه چې د تورو شپو په څېر فتنې را روانې دي چې د سبا له مخې به یو سړی مسلمان وي او بېګا به کافر وي، او بېګا به مسلمان وي او سبا به کافر وي. خپل دین به د دنیا په متاع پلوري